ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای وکړه چې تاسو جوړ روغ او خوشحاله راغلی وئ. خپل نوي درس ته ډیر ښکلي درس ته غوږ ونیسئ. درس به په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کړو. اوس به تاسې طرفونه یا لور وګورئ. طیاره وګورئ چیرې ده په آسمان کې ده. پورته 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 پورته. طیاره په آسمان کې پورته ده. هغه لور ته پورته وایي او کومې خواته ځي؟ کیڼې خواته. پورته پورته پورته. او دا وګورئ دا کښتۍ ښکته ده، په بحر کې ده. ښکته ښکته ښکته. ښکته ښکته ښکته. آفرین. او ښي خواته روانه ده. ښي خواته ځي دا کښتۍ. د چپې خانه ښي خواته یا د کیڼې خانه ښي خواته. اوهو دا مرغۍ وګورئ. مرغۍ پورته پورته پورته. او دا چنګښه او دا مرغاوۍ ښکته ښکته ښکته. تاسې مو وایئ. پورته پورته پورته. ښکته ښکته ښکته. او دا وګورئ ګلدانۍ د میز په سر ده. پورته پورته پورته. او دا ټوکرۍ د میز د لاندې تر څنګ یې ده. چیرې ده ووایاست تاسې؟ ښکته ښکته ښکته. آفرین شاباس. خدای دې وکړي چې تاسو دا درس زده شوی وي. پورته ښکته کیڼه خوا او ښۍ خوا. نور نو مو وخت پوره شو. د خدای پامان.